پر هر ژبه مې هغسې ګویا ده، د پر هر ژبه مې هغسې ګویا ده، خو د زړه درزا مې ستړي ده سا سا ده. د پر هر ژبه مې هغسې ګویا ده، خو د زړه درزا مې ستړي ده سا سا ده. چې د زړونو آینې پکې زنګ اخلي، چې د زړونو آینې پکې زنګ اخلي، یره دا له څنګه ښار څنګه هوا ده. ګل حسین ندیم صاحب ته بلنه ورکوم څه وایي راشي خپل کلام په نامه د لوی او بخونکي خدای. نو صاحب دا یو وړاندې مې لیکلی یو خو بل لا دی. ها خدایا بیا د نفرتونو سلسلې شوې، د پښتون پکو کې بیا بلې لمبې شوې. خدایا بیا د نفرتونو سلسلې شوې، د پښتون پکور کې بیا بلې لمبې شوې. بیا د بل چا جنگ راغلی دی انګړلا، بیا د بل چا جنگ راغلی دی انګړلا. بیا په وینو کې زما منګلې سرې شوې، نن مې بیا د یو بل ګریوان فارا کړو، نن می بیا د یو بل ګریوان فارا کړو. بیا می پیغلې په جړا میندې ړندې شوې، بیا می پیغلې په جړا میندې ړندې شوې. په یو چمګاون کې اوسو د مودونه، په یو چمګاون کې اوسو د مودونه. نن مې کتا و خپل منځي رابطې شوې، نن مې کتا و خپل منځي رابطې شوې. نور تن سندړې لاړلې رخصت شوې، نور تن سندرې لاړلې رخصت شوې. پر لورې د جنګونو نغارې شوې، پر لورې د جنګونو نغارې شوې. نوی نوی ادیرې شولې آبادې، نوی نوی ادیرې شولې آبادې. د خادو خبرې لاړل زړې شوې، د مکتب ماشوم قلمو کتاب غواړي، د مکتب ماشوم قلمو کتاب غواړي. په بارودو باندې ختمې چې پیسې شوې، په بارودو باندې ختمې چې پیسې شوې. سبز الپو د جانانا ګلاب راوړي، سبز الپو د جانانا ګلاب راوړي. د ګلونو کډې لاړې د مودې شوې، د وطن پیغلې په چغو چغو ژاړي. د ځوانانو په نصیب کې ادیرې شوې، خدای ته زموږ د حال پوښتنه وکړې. بې له تا نه را بس پاتې اسرې شوې، د ندیم جنت جنت وطن ورانېږي. اے ژوندونه لاړې لاړې بې مزې شوې. ګل حسین ندیم صاحب و ډېر خوږ کلام یې په خپل خوږه ترنم کې وړاندې کړو. ډېره مننه کوو ندیم صاحب، خوشحال و آباد اوسئ. تاسو د ندیم صاحب په شعر سره ماته د سمندر خان سمندر صاحب یو شعر یاد شو، ځای چې ځو ځنګل ته یو نیم پړانګ به سړی خور وي،
ځای چې ځو ځنګل ته یو نیم پړانګ به سړی خور وي دلته خو اوس هر یو ادم غوښې د ادم خوري. شجاعت بنګش صاحب راغواړم څه وایي خپل کلام. صاحب شاه صابر صاحب یو شعر دی غیی څه مونږ د یو جنگ نه خبر نشو چې چا وګټو مونږ د یو جنگ خبر نشو چې چا وګټو مونږ د هر جنگ راوړي دي بلها شهیدان مونږ د یو جنگ خبر نشو چې چا وګټو مونږ د هر جنگ راوړي دي بلها شهیدان. تبسم صاحب هغه مرګلو او مشر و نورو ملمانو په اجازت سره شعر ما نه لیکلی موقع مناسبات سره او دوی درې خبرې دا کوم څه سوالونه دي پوښتنې به کوم خپلو پوهانو نه مشرانو نه دلته ناست دي دوی به بیا ماته وروسته خپلو خیالاتو کې ځواب راکړي. څه 76 سال وشپاله پاکستان جوړ شوی دی کومه پالیسۍ 1947 نه دی پښتنو سره 76 سال کې هغه چینج نشول. زه به دا وایم څه ایمال میاده دی څه باچا بابا غونده کې سړی 10 نه زیات کاله جیل کې تیروي عبدالصمد اچکزی غونده کې کاس جیلونه تیروي علي وزیر غونده کې کاس جیل تیروي بلها پښتانه دي داسې سټورۍ شته دي څه فلسفیان مو جیلو کې ژوند تیر شولو. د جنګ اخیر ویلې صرف پښتانو په ځمکې ویلې کېږي. شعر مخکې صابر صاحب الله تبسم صاحب ویله دلته خو انسانان خو پرېږده مرغان پرېږده مطلب دلته خو تیگیا شهیدان بوټیا شهیدان کونیا شهیدان که د لیارې وکسو لیاریا په وینو سرې که د ونې وکسو ونیا ټوله ژوبلې خو اوسه پورې زه به دا وایم صرف محسوس 2% حال کو نه سوا که پښتون بیدار نشول. واجه چی دی خپل وجود پیژندونه خپل ځان نه خبر نه یو خپل اهمیت نه جغرافیایي اهمیت نه خبر نه یو. د جنگ به زه دا وایم چې د جنگ پنجاب کې ویلې نه کېږي د جنگ واګه بارډر نه ویلې نه کېږي د جنگ کرتارپور کې ویلې نه کېږي د جنگ ګولډن ټیمپل سایري نه کېږي هلته خو د تجارت کېږي هلته خو خلک لګیا دي خپلې مزید کوي چوک یې پاکستان کې دهشتګردي دی زه یې ساره منام نه دهشتګردي صرف اور صرف پښتانو ته دی بیا خاص الخاص پاټه ولاته دی ما ته وښیي که نه چوک ما ته تاریخ نه یوه واقعه وښیي په اسلام آباد کې د مکه شوي ملتان کې د مکه شوي لږ څه ډېر څه کېږي یا د دهشتګردۍ واقعې نه هټ کر کېږي دا ټولې دنیا کې د کېږي. پښتانه دوره مظلومان دوره ژوبل شوي دوره غمزپلي خلک دي الفاظ نه انسان صاحب خاتم شي مایوسه شي څه دا څنګه کېدای شي دا معلومه منلې خبره ده یار لیارې نه ګوډې چې وډه زیږه دلته خو موږ خپل پرېږده موږ خپله پرېږده موږ خاصې سا خاتم یو موږ د مړ کېږو موږ بس سر پیښی دی ایتو اول مننه پتې کېږي ایتو معاشات خراب شول هغه نه مخکې وکسه عدنان هټک چې کوم هغه قاتل شو دا سختو حالاتو کې عبدالقادر صاحب ته دلته سختو حالاتو کې مشکلاتو کې دي دلته سروایو کړی دی هغه په باوجود مطلب ایتو علمون ایتو ډاکټر ایتو ثقافت ایتو فلسفه ایتو پاتې چشم باله سو پوری به مو سر زنگانو کیه خیوی و راه حل چه ده راه حل داره سو پوری از موی بچه بابا اصلی فلسفی بونده ویلور نیو سو پوری از مو بچه بابا اصلی فلسفه پیژندلی نه ده هغه چه ده هغه مو پړاو نه ده مرګل نه بهانه غواړم مشران نوځدي زه ارمان و شجاعت بنګش صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې مننه بنګش صاحب
خپل زخمونه ښکلومه خپل زخمونه ښکلومه خپلو څړیکو ته تودېږم خپل زخمونه ښکلومه خپلو څړیکو ته تودېږم هره شپه مې شوګیره وي کله لږه کله ډېره خپل زخمونه ښکلومه خپلو څړیکو ته تودېږم هره شپه مې شوګیره وي کله لږه کله ډېره د صاحب شاه صابر دې شعر سره به زه دلپګار توري صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل خوندور کلام واوري دلپګار توري صاحب دا منم چې ټول جهان په وینو سور دی دا منم چې ټول جهان په وینو سور دی خو اکثر پکې افغان په وینو سور دی او ټول ماحول سلګی سلګی دی خندا نشتا ټول ماحول سلګی سلګی دی خندا نشتا خار و چم او ګلستان په وینو سور دی او کاپیران ورته حیران ګوته په خلا دي کاپیران ورته حیران ګوته په خلا دي مسلمان د مسلمان په وینو سور دی او کاپیران ورته حیران ګوته په خلا دي مسلمان د مسلمان په وینو سور دی د خدای کور کې مې د امن باور لاند شو د خدای کور کې مې د امن باور لاند شو محراب ویني دی قرآن په وینو سور دی د خدای کور کې مې د امن باور لاند شو د خدای کور کې مې د امن باور لاند شو محراب ویني دی قرآن په وینو سور دی آخري شعر دی دلپګاره عجبا وختونه راغلل دلپګاره عجبا وختونه راغلل د چا دین د چا ایمان په وینو سور دی ښاغلی دلپګار توري صاحب اوس خپل خوندور کلام یې واورولو ګل نبي ګل صاحب دې تیار اوسي زه د صاحب شاه صابر صاحب د شعر سره ګل نبي ګل صاحب راغواړم دومره خبر یم چې د تورو نه یې ویني څاڅي دومره خبر یم چې د تورو نه یې ویني څاڅي دومره پوهېږم چې یاران د نوره نه دي خبر دومره خبر یم چې د تورو نه یې ویني څاڅي دومره پوهېږم چې یاران د نوره نه دي خبر چې د چا زړه ورانوي څنګه به ماڼۍ جوړې کړي چې د چا زړه ورانوي څنګه به ماڼۍ جوړې کړي چې د بل بد کوي د بل د پوره نه دي خبر دا خلک دومره د نفرت په ګناه مګرمه وه دا خلک دومره د نفرت په ګناه مګرمه وه دوی ته ګناه نشته صابره وروره نه دي خبر زه ګل نبي ګل صاحب راغواړم چې خپل خوندور کلام اوري ګل نبي ګل صاحب د یو دوه شعرونه د قدیر صاحب ته زمونږ په چم کې یو سړی مړ دی زمونږ په چم کې یو سړی مړ دی زما ساده بدلالی مړ دی هغه چې ته زمونږ په چم کې یو سړی مړ دی زما ساده بدلالی مړ دی هغه چې تا به چې رانجه اخیستل هغه چې تا به ترې رانجه اخیستل خبرې هغه بنجاری مړ دی هغه چې تا به ترې رانجه اخیستل خبرې هغه بنجاری مړ دی یو بل شی د ډاکټر رقیات اویس په کورمه کې ښایسته سپینه کوتره چا وژلي په کورمه کې ښایسته سپینه کوتره چا وژلي خبر هم چې بیا یوه ډاکټره چا وژلي په کورمه کې ښایسته سپینه کوتره چا وژلي خبر شوم چې بیا یوه ډاکټره چا وژلي په کورمه کې ښایسته سپینه کوتره چا وژلي خبر شوم چې بیا یوه ډاکټره چا وژلي دې ښار کې د نفرت د پوږی ورکړی چا دی دې ښار کې د نفرت ورکړی پوږی چا دی دې ښار کې بیا د ژوند خوږه سندره چا وژلي او جواب د دې خبرې چا سره نشته ټول ښار کې جواب د دې خبرې چا سره نشته ټول ښار کې چې څه یې ګناه یې کړي په څه خبره چا وژلي ارمان خو یې بس دا اوسه خدمت د ولس وکړم ارمان خو یې بس دا اوسه خدمت د ولس وکړم شاید چې په دې چم کې شاید چې په دې جرم ملغرره چا وژلي شاید چې په دې جرم ملغرره چا وژلي ایسه دا خسې پکا نه دي مقامونه په دې ښار کې دا خسې پکا نه دي مقامونه په دې ښار کې
خار کې خوږه چې چا ویشل هغه شکره چا ویشلي خوږه چې چا ویشل هغه شکره چا ویشلي او زما مسلمان زړه سینه کې درد وکړو صنما زما مسلمان زړه سینه کې درد وکړو صنما چې واورم بې ګناه چېرته کپره چا ویشلي چې واورم بې ګناه چېرته کپره چا ویشلي والسلام. ګل نبي ګل صاحب ډېره زیاته مننه کوو ډېر خوندور کلام یې واورولو مننه ګل نبي ګل صاحب نه. بژالمن څیرې ګریوان یو خو زیشان یو بژالمن څیرې ګریوان یو خو زیشان یو د وحشت د مملکت کچکلا خان یو پریشانی سیاه بختی زمونږ جاگیر دی پریشانی سیاه بختی زمونږ جاگیر دی مونږ د زلفو د وطن باشندگان یو. محترم نصیر علي توري صاحب راغواړم څه وایي خپل خوږ کلام واوروي. توري صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. صدر محفل ټولو مشرانو ملګري شاعرانو السلام علیکم. تیر کالی مو مرګلو د ټولې کورمې شاعرانو د امن حوالې سره ډېر ښکلي ښکلي نظمونه غزل لیکلي وو. مې هغه وخت یو نظم دی ټولنیزه همغږي سندره چې د امن وي سوکاله زندګي وي سندره چې د امن وي یووالی وي وروري وي ټولنه وي خوشحاله چې سوکاله زندګي وي چې کرکه او نفرت له منځه ووځي رڼا شي چې کرکه او نفرت له منځه ووځي رڼا شي چې صبر زغم برداشت پیدا شي ورکه طلبګني وي پیدا چې احترام مو په مابین کې د نظر شي پیدا چې احترام مو په مابین کې د نظر شي منل او ملګرتیاوې به جوړیږي چې ناستی وي جنگونه نفرتونه دی خدای ورکړي چې نیستی وي جنگونه نفرتونه دی خدای ورکړي چې نیستی وي جنگونه نفرتونه د ټولنې بدبختی وي پوهنه او روزنه د بچیو ضروری وي پوهنه او روزنه د بچیو ضروری وي چې علم وي عمل وي په وطن کې ترقی وي چې واړه مذهبونه مسلکونه هماهنګ شي چې واړه مذهبونه مسلکونه هماهنګ شي هر څوک اختلافي خو بیا هم رواداري وي مننه چې واړه مذهبونه مسلکونه هماهنګ شي هر څوک اختلافي خو بیا هم رواداري وي چې نیست د تعصبونو تنګ نظریو شي توریا چې نیست د تعصبونو تنګ نظریو شي توریا چې راشه درشه ډیره شي نو هله همغږي وي سندره چې د امن وي یووالی وي وروري وي ټولنه وي خوشحاله چې سوکاله زندګي وي. ډېره ډېره مننه. وږې تږې وي رنځور وي لیونی وي وږې تږې وي رنځور وي لیونی وي زمونږ غم څه د غریب سړي بچای وي وږې تږې وي رنځور وي لیونی وي زمونږ غم څه د غریب سړي بچای وي سړی څنګ سړی خورو ته سړی پرېږدي سړی څنګ سړی خورو ته سړی پرېږدي په سړي خو به خوږېږي چې سړی وي. د صاحب شاه صابر صاحب دې شعر سره به زه صابر بنګش صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. صابر بنګش صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زه به خپلو خبرو ابتدا د سایل شعر دی شعر نه وکړم. ورشي د ګل قاتل ته دا خبره هم وکړئ ورشي د ګل قاتل ته دا خبره هم وکړئ ګل کا قتل هم کړي خوشبويي قتلول ګران دي. عبدالقادر مبارک صاحب ته چاچا نه ویل عبدالقادر چاچا لکوال به دغه لاندې غر ته بیان کوم چې کومې ورځې په سبا مړ کېږي مونږ به ګوډې مال ته ودرولو اندي سره نو وختي چې مرسته ګلویدا مفتي له څه چاچار سمو سلوټ شي هغه بل نیکمت چاچا دی د دې سیر ته هوټل کې دی او سره هغه سبا خو کور ته څوم سرو شو بیا به ان شاء الله چې ته ګپ ولګو نو سبا چې کله زه انده بازار ته راغلم ویله څه یارې
ما ته پاته نه وه چې ته یو کور د کوو غره کې ویله صادقي ګوډې ډزېدلي په بیکرۍ والاو کې مړه دي زه پورې لاړم بیکرۍ ته دا قزوي صاحب ته پاته دی هلته ټول پېژندګوی دي مېله څنګه چال دی ګوار ته شو ګوار د بیکرۍ کوم منیجر دی هغه یې څه کور نه دی راوتی مېله څوک کې مړه دي ویلی څه عبدالقادر چاچا نه دی یعنی دا داسې کیسه م واورېده څه د لور واده یې و هغه ته راوړ که نه خو سجاد ورور کیسې وکړي بلکل لکه مخکې به کیسې پټې وې خو اوس څرګندې دي خو دیمو دي سیمې ته یا دي علاقې ته یا دي وطن ته خپل حسن ور دی موږ څه څوک کارور ته نه پرېږدي هغه واجه دا دی څه دلته توسه څه شی دي دا چې اوس شتویان لکه بله ورځ یوه کیسه کې داسې دي څه په زلحق و که څوک و یعنې دې علاقې کې څه موږ د دنیا هر څه شی شته هغه په دا روډ روان ویلی چې دا اټکنې د وړو ګوړې ټرکونه ټول ولاړ و جام ویلی دا څه کېږي ویله دا غوړه دي پرېږدي نه یعنی د هغه ته پښتونخوا طرف یې نه پرېږدي ویلی خو یعنی هغه یې زورور سړی و جرنیل ورسره و ګورنر و یا وزیر اعلی و آرډر یې وکړو چې یعنې بجلی کاټ کړئ پنجاب پنجاب بجلی څه نیمه ګنټه کاټ به ټول پنجاب کې دوره احتجاجونه شروع شوه یعنې تا په وسایلو چلیږي ټول هر څه مو ناول خپل تاریخ نه خبر یو نه خپل وسایلو نه خبر یو نه خپل مسایلو نه خبر یو واسې زندګي د تیرو انداز اوس دغه کې زه تیریږم اټکه پورې زه ځان خاطرې کې محسوسوم څه به کېږي هغه نه ستلوټ شي سړی بیا تسلي وي څه نشته یعنی دا ټوله دنیا دهشتګردۍ دی ټوله دنیا څه ګندونه دي یې راوړي دلته دي او کوي یا په مو یعنی بل څوک نه ده چې زه یې کوم خو لکه اوس هغه وخت تېر دی مخکې به پټې پټې ویلی شوې اوس به ته څرګند یې څه ته یې ته دې کوې خو په کور دا دی چې مونږ دلته څه کېږي دا دوه قتلونه عدنان والا وشو څه دا وشو دا یو واضح ثبوت دی یعنی که زه قتلیږم یا د کرمې اهل سنت کتلیږي هغه خو به د هغه ته کرنیل غوښتي و دا کیسه ته کوم علي منګلي پوسټ ته هغه ځای کې ډېرې کیسې وشوې مو به کومه کیسه کوله هغه به کټوله اخري دا متویله څه داسې چال وکړئ چې د منګال څخه پیواړه یو مو څه مړ کوي هغه خیر دی هغه به کېږي مو دا مړ کوي پټي پوڼې خبرې دي هغه دا مو مړ کوي زه دا هغه مړ کوم دا څه مثاله نه دی دا تاسې چې د کوم ځای کې پټکې لګولي دي یا د سپینې شګې نه دلته د دومره منشیات راځي مو یې ناسل ته وو هغه بیا په دې اقرار شو چې وکي رسېده خو یې مو واس نشته مله بیا دا واس یې چوده نه دلته څه کېږي دا بلکل سوچ سمج څه کېږي دي څه داسې هغه نشته چې دا یعنی غیر ارادي د کېږي نه دا پلانونه دي دا به کېږي خو موږ ته په کور دا دی چې من حیث القوم کرمیوالا پوڅیږه که هغه سني دی شیعه دی عیسایي دی څوک چې دلته اوسي دي خورې بچی دی څو پورې څه پڅېدلی نه یې ټیک ټاک ویلوړ نه یې وره پورې به دا خموسه کېږي دا به ته که ډېر څه واقعات څه پڅېدلی نه یې که نه هېڅ نه کېږي هېڅ نه شي کوه نوره څوره به مو مړ کوي څوره خلک به مړه شي بلوچستان د وخت هغه ډېر لږ وخت کې به ته وکسېدېر خطرناک اعلانونه بغځي نه وو نه دوی دا تاریخي کتر طرف ته بیایي موږ به کوشش دا کوو چې هغه خپلو وسایلو خپلو مسایلو دا ټوله مخته وشو هغه شاندې یوه زمینه ځان ته برابره کړو څو یعنې دا نوی نسل دی دې نه زه ډېر توقع لرم وکي څه اوس د نن کوم پروګرام جوړ دی په کور دی همدا نږدې وختو کې یو داسې پروګرام جوړ شي چې سپری نه او خطرې پورې دا ټول ورکې کېنوي څه ورکې دا یمو مثالي دي اوس د کوم مارک څه کېږي زه خو د هغوی نه نه ګڼو څپو کیسه ده دریام لوس یا معلوم دی چې دریام لوس څوک
نه په کور دغو پروګرامونو ته موږ نور دوام ورکړو همداسې هر ځای کې دا وشي سادې ندا وشي سپاره ندا وشي والسلام. په شبهون د شب پرستو مې شور کله شاکي دی د ګلاب د ډیوې دود یې خوښ دی زړه مې تریاکي دی د ګلاب د ډیوې دود یې خوښ دی زړه مې تریاکي دی تور باطینه کچ فطرته د مشکیان پرې نه پوهېږي تور باطینه کچ فطرته د مشکیان پرې نه پوهېږي هر سرود مې حجازي دی هر یو ساز مې لولکي دی. د ستر استاد مرشد قلندر مومند دی شعر سره زه شوکت اشنا صاحب راغواړم څه خپل خوږ کلام په خپل خوږه ترنم کې وړاندې کړو. یا خو انپړ یم یا لیونی یم زه د نه پوهېږم یا بعضې خلک مو د ښو کارو ته نه پرېږدي یا خو انپړ یم یا لیونی یم یا د نه پوهېږم یا بعضې خلک مو د ښو کارو ته نه پرېږدي. د څنګه خلک دی ګناه وکړي ډارېږي نه د څنګه خلک دی ګناه وکړي ډارېږي نه نه خدا شته نه رسول ورنه شرمېږي نه دوی بې ګناه وي نه څه توی کړي هېڅ پروا یې نشته دوی بې ګناه وي نه څه توی کړي هېڅ پروا یې نشته دوی ظلم وکړي ورته سره خفه کېږي نه دوی ځان سره یې ظلم وکړو ډېر ثواب د لري دوی ځان سره یې ظلم وکړو ډېر ثواب د لري دوی درغجن ورته جنت سره رسېږي نه د یو سپی وکسه د بل سپي غوښه یې چیرې نه خوري د یو سپی وکسه د بل سپي غوښه یې چیرې نه خوري د انسان وکسه انسان ویني نه مړېږي نه دومره د ظلم انتها د ناموس قدر نشته دومره د ظلم انتها د ناموس قدر نشته تش مسلمان دي ورنه ښه کارونه کېږي نه چوک شوې وریارې چوک شوې کونډې یتیمان دې ژاړي چوک شوې کونډې یتیمان دې ژاړي افسوس افسوس د انسانیت معلومیږي نه اشنا په کور مې نه پوهېږم څه عجب دستور دی اشنا په کور مې نه پوهېږم څه عجب دستور دی د دهشتګردو چوته کله زړه کهېږي نه وسلام. زه امیر افضل خان صاحب ته بلنه ورکوم څه وایي خپل خبر. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدر محفل او څوره ایمو قدرمن عزتمن ولمنه دلته راغلي دي یقینا دا پروګرام کوم دوی ارینج کړی دی او دا تعزیتي کوم ریفرنس دی او دا موته خپل خدای شته څه ایو دو شعر او دوره درد روکو څه موکې دا سکت نشته زه تاسو ته څه الفاظ وایم ویلي عبدالقادر صاحب او بیا یې موږ کومه ډاکټر الیاري کې دا کوم شهیدان شول دا یوه دوره دردناکه صحنه دی چې مو دې بیان کولی مو څه سکت نشته زه هر کورمیوال څه هغه هر پښتون د دغه وطن هر یو درد دل رکنی والا چې کوم انسان دی هغه ته زه تعزیت پیش کوم خو د تعزیت نه مو ډېر ستړي شولو دغو واقعاتو ته که مو خپله دې مخنیوی ونه کړو نو دا به بار بار کیږي او دا د هر کورمیوال دپاره یو ډېر افسوسناکه صحنه دی پکار دا دی چې مو اجتماعي طور باندې هر پاڅو ایمو بچي ایمو وړه ایمو زړه ایمو مشران ټول هر پاڅي دغه ظلم په خلاف مخنیوي دپاره خپل اواز اوچات کړي. مو دا یوه صحنه نه دی چې موږ یوه شوي وي مو وایو چې د یوې صحنې به کیدای شي چې دا بل ملک نه خلک راغلي وي هغه به دغې ذمهوار وي د دویمې صحنې به بل ملک نه چوک بل ایجنټ صاحب راغلي وي هغه به ذمهواره وي د دریمې صحنې به بل ځای نه چوک راغلي وي هغه به ذمهوار وي خو موږ دا پوښتنه کوو چې آیا د امام ملک کې انټیلیجنس ایجنسۍ نشته آیا د امام ملک څه دی دنیا 5 نمبر طاقتور ملک نه دی آیا د امام فورسز دي دا دنیا کې 5 نمبر طاقتور فورسز نه دي دا څنګه فورسز دي چې تو مسلسل تعالی کې ګوډ باندې پیرونه کیږي لیارو کې پیرونه کیږي او هغه کې زنانه بچي دا شهیدان کیږي نو سپورې ته دې مخنیوي ویني نو کړل په کار دا دی
چې مو اجتماعي طور باندې دغه ریاست نه دا غوښتنه وکړو چې ته مور یې که نه آیا موږ یې سوچ وکړو د مور حیثیت څه دی مسلسل ایمو دلته نوجوان مړ کېږي روډو کې مختلفو حادثو کې مړ کېږي آیا موږ تا نه دا غوښتنه نشو کولی چې ته د ذمهوار نه جان و مال حفاظت کولی تو ذمهداري دی که نه دی د عوام جان و مال حفاظت لپاره به موږ څه وکړو خپل فورسز جوړ کړو خپله روډونه کینو که دی تو ذمهداري دی چې دا ته محفوظ کړي نو موږ ټول تکبر مې ټولو نوجوانو ته دا اپیل کوم چې خدا را لکه څنګه موږ مشرانو خبرې وکړي چې موږ بار بار دا غوښتنه نشو کولی تونه موږ بار بار موږ د یو بل نه الزام لګولی شو کله مرچو ته وخېږو یو بل نه خبره چې فیرونه شروع کړو یو بل ولو موږ په کار د اجتماعي طور باندې اخ ذمه دار حکام نه پوښتنه وکړو چې بله حادثه دې سوه نه شي ان کیس که بله حادثه دې سوه شوه بیا به ته دلته نه وې دا یم اخري جمله دی دا به دلته ته نه وي بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ادبي غونډې طرف نه کوم تعزیتي پروګرام شوی دی ټولو مرګلو صدر محفل ته السلام علیکم یو تعزیتي پروګرام دی د معاشري دوا مینار دوا رهنما څنګه د معاشري کې یو بهترین حیثیت لري یو مینار حیثیت لري هغه دی واقع کې شهدا شوي دي عبدالقادر چچا چې یو ادیب و یو شاعر و دا صرف یو ادیب یو شاعر نه و بلکې د معاشرې هغه یو رهنما و هغه یو مینار و چې هغه نه به نورو خلکو روشنایي اخیسته هغه خپله روشنایي پیلو کړې دی خپلې معاشرې کې اندي سره سره که مو بل سترګې وړه و ډاکټر رقیه چې هغه لکه څنګه یو استاد یو عالم یو پروفیسر معاشرے کی یو مینار حیثیت لري اندسې ډاکټر رقیه یو ډاکټر هم مالک سرا سرا یو مینار حیثیت لري چې هغه نورو خلکو ته روشنایي ورکوي د امن پیغام ورکوي ډاکټر ته که څوک راشي هغه کوم مذهب او مسلک سره تعلق لري هغه د مذهب بنیاد باندې هغه علاج نه کوي هغه که علاج کوي د انسانیت بنیاد باندې هغه علاج کوي دا صرف د ډاکټر مرګ نه دی د ډاکټر شهادت نه دی بلکې دا د انسانیت قاتل دی دا د انسانیت قاتل شوی دی مو ټولو هغو کسانو نه هغو وګدارانو نه دا پوښتنه کوو چې پر ایمرجنسۍ کې صرف یوه ډاکټر نه دی شهید شوي یو معلم یو شاعر یو ادیب نه دی شهید شوی بلکې د انسانیت قاتل شوی دی هغه اصلاح کومه تنظیمونه چې دي چې هغوی د انسانیت حقوقو آواز بلند کوي مو هغوی ته دا گزارش کوو چې تاسې خپل نظیر لږ دا کورمې ډسټرکټ ته واچوئ پرشنور ته واچوئ چې دلته روزانه د انسانیت قاتل کیږي او دا انسانیت قاتل نه صرف داسې نه کیږي بلکې یو سوچې سمجې منصوبې په تحت کیږي لکه څنګه مو نورو مرګلو پوښتنه خبره وکړه چې نه صرف دی کې دا نه دي چې دلته دوه فریقه برسرې په کور دي ادریام قوات مختلفو دریو سره هغو ته هغه وشوه اشاره وشوه لکه څنګه دینه مخکې مرګلو وویل چې ریاست څه دی هغه د مور حیثیت لري کله مور یو داسې حیثیت لري چې هغه لکه پروردګار عالم وي چې خدای اویاو میاندو نه زیات یو خپل انسان سره خپل بنده سره محبت کوي نو سترګې وړوئ چې یوه مور کردار وکړي معاشرې کې څنګه نو دې ریاست ته مو حیران یو څنګه مور دی چې هغه خپل بچي قتلوي هغه خپل معلمان قتلوي هغه خپل ډاکټران قتلوي نو ډېر انتهایي افسوس دی دې پالیسۍ وباندې مو ته چې هغه کې بجای دا چې دا ښکلي علاقه ګلزار شي دوی دلته مو ته دهشتګردي جوړه کړې دی روزانه مو کسو جنازې و چې ته داسې ورځ ما شاید چې دې علاقې کې یوه نیمه حادثات شوي نه وي نو موږ پر زور هغو عالمي تنظیمونه دا گزارش کوو چې مو आवाज کې आवाज ملو کوئی د مو کوم आवाज دی د مظلومیت आवाज دی دا ټولې دنیا ته میډیا په ذریعہ وښیوي او خپلو مختلفو ادارو کې دا شاید خپل आवाज بلند کوي او زه بیا اخري کې کوم تعزیت ریفرنس مشران دي دوی ته ډېر ډېر شکریه ادا کوم او دوی ته د عبدالقادر چچا خاندان ته او د ډاکټر رقیه خاندان ته تعزیت پیش کوم شکریه ټولو ملګرو په اجازه د یو غزل مې لیکلی دی عنوان یې دی جنګ
ما ګران للای بایللی دی د جنګ نوم راته مخله ما ګران للای بایللی دی د جنګ نوم راته مخله زړګی مې زخمي شوی دی د جنګ نوم راته مخله انسان دی بدل شوي هیڅ ترسې په چا نشته انسان دی بدل شوي هیڅ ترسې په چا نشته وحشي کار مې لیدلی دی د جنګ نوم راته مخله یوې کونډې یو بچی و ډېر خوری اوسه ساتلی یوې کونډې یو بچی و ډېر خوری اوسه ساتلی هغه هم سر خوړلی دی د جنګ نوم راته مخله ټول عمر سرمایې سره وي یو کور سړي جوړ کړی همهغه یې سوځولی دی د جنګ نوم راته مخله یو ځوای چې مور و پلار ته د کینان یوسف نه خوږ و یو ځوای چې مور و پلار ته د کینان یوسف نه خوږ و دا هم خزان ویلی دی د جنګ نوم راته مخله د موږ کور مې ښایست په پښتونخوا کې مشهور و د موږ کور مې ښایست په پښتونخوا کې مشهور و کنډر کنډر یې کړی دی د جنګ نوم راته مخله فرید بنګش ها پر چنار اوس هغه نه دی فرید بنګش ها پر چنار اوس هغه نه دی ښایست یې بدل شوی دی د جنګ نوم راته فرید بنګش صاحب اوس خپل کلام یې واورولو مننه کوو ډېره فرید بنګش صاحب نه زه اوس د سپین غر ادبي جرګې صدر طاهر توري صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل خوندور کلام وړاندې کړي طاهر صاحب شعر د څه بیللي حوصلې مې نن ودانې غوندې شوې بیللي حوصلې مې نن ودانې غوندې شوې یار سره خبرې مې روانې غوندې شوې طاهره بې ګناه ولې تویږي قاتل څوک دی طاهره بې ګناه ولې تویږي قاتل څوک دی نن وینې د پښتون ولې ارزانې غوندې شوې دا په دې لاره تېر شوی کوم د وینې سوداګار دی دا په دې لاره تېر شوی کوم د وینې سوداګار دی چې ګلونو کې ساه نشته وارخطا د بهارونو دا د حسن مملکت کې کوم نمرود دی پیدا شوی دا د حسن مملکت کې کوم نمرود دی پیدا شوی چې د زړونو کلي وران شو ور شو پورې په ښارونو د ستر استاذ مرشد قلندر مومند دې شعر سره زه خپل ګران مشر پروفیسر جمیل کاظمي صاحب راغواړم چې خپلو مختصرو ټکو کې د خپلې خبرې وړاندې کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هدې نورې خبرې خو وروسته وکړم خو د ډېر ښکلی شعر راته رایاد شو او د تاسو د اجازه سره شعر اردو کې دی د جان ایلیا دا شعر اثر نے وریدو ایک عجب شور سا بپا ہے کہیں ایک عجب شور سا بپا ہے کہیں کوئی خاموش ہو گیا ہے کوئی ایک عجب شور سا بپا ہے کہیں کوئی خاموش ہو گیا دا اجلاس د نشي محترم او د بسوم د افورټس دي دا ور خلک نه دي دا هغه سیمه د تذکر کو څه دا دې قدر کول پکار دی د قدرمن خلک دي دا وطن میان دي یو خاص درد لري ډېر ماشاءالله نن اجتماع د دې پولیټیکل کیمستري څه ده هغه مو چونکه فلسفه ده هغه مو سوچ ده یا مشهور ده یا مو د وطن کې د پیغام ده نن مو د دوه ورونو یعنی اهل سنت والجماعت په یو ځای باندې دا تعزیت کول د دې خبرې کوي هغه د قرما د قرمي شعور د دې ځوان د دې دانشور د دې شاعر د دې ادیب دا په دې مرز پوي ده چې څوره پورې مو دا دواړه
په یو ځای نه وي بخلي چې دا دواړه دې ته مو یو په دواړو سترګو نه وي لیدلي داسې نشي کېدی زه خپل ډېر ګران بلکې ما مشر ما ذهني تربیت یا کړی دی تاسو ټول خبر وئ هغه و تقي شراب هاشمي تقي شراب هاشمي ته به زه وایم د هغې یو شعر دی داسې غلی داسې بې له تقي پروت یم داسې غلی داسې بې له تقي پروت یم لکه چونګ اوبه په تارې باندې ډنډ شي لکه چونګ اوبه په تارې باندې ډنډ شي هغه د ریفرنس کې خبره کوم د تقي صاحب یو ډېر ښایسته شعر د نن هغه سره د سهار باده د سهار باده لږ په غوږ کې راته وایه د سهار باده لږ په غوږ کې راته وایه د ازغو سلوک ګلانو سره څو د سهار باده دا زمانہ د تقي صاحب لاهور کې د یو نټه دی که نه یو ټول پاکستان دی نه دغه کې د پښتونو د هغه سلسلې څه دي سوچ فکر هلته د پښتون هغه څه دا دی تقي صاحب د سهار باده ټیرریزم شته 60s 70s خبره ده بیا یو شاعر احساس زړه ټول په مخکې سترګې غړي د سحر باده لږ په غوږ کې راته وایه د ازغو سلوک ګلانو سره څو نو دا اجلاس چونکې تعزیت دی معتبر شوی دی مختصرو خبرو باندې مختصر پکارا دی زه ګیلهمند یم خپل استاد محترم علي قدر ډېر ګیلهمند یم ورنه آغا غصه مثال نشته به بدله شاعر دی او چونکې نشست موسه شوی دی د فکر سره آغا دی هغه متداویل یو اوس قافلې د بې قدره درومي اوس قافلې د بې خطره درومي ما ورته په لارو مشډونه کېښود ګیله مړی تا خو ماته ویلي وو ما مشلونه ایښي دي ما دې وي خو مړی شو بې ګناه بې خطا بیا داسې څو یو لندن ته روانه دی او د دې انسانیت خدمت دپاره نور ژوند به کف کوي لندن ته روانه دی چې زه راشم د انسانیت خدمت وکړم د دې هغه دغه چا مو مرګلي وي نه هغه خو ډاکټر خو ډاکټر وي استاد خو استاد وي هغه خو څه نشته ها پرون دلته ناستم نو عابد جان راته خبر وکړه اوس مونه ګیله وکړه چې عابده تا خو چې په مزغه دي عابد ویله چې یاره زموږ دوی مرګلي څه ناست یو دوی سره یو ماښام تېر کړو پته نه لګېږي څه بله به وي که نه دلته ما سره قادر ناست و دغې کرسۍ نه چې کوم ځای کې عابد ناست دی دا قدر ما سره ناست و ما ته درته وویل څه زه ماښامه درځم لږ غوندې تاسو مو کار دی چا یقین نه ولیدو چې زه خپله ډېر تابه نه کوم نو قدر دا شعر اخري نشست کې دا وویله زه پاڅېدو وشي صاحب د ځنو ځنو خلکو کار دا وي چې شر جوړ دا اخري شعر دی اندي ځای کې اندي سټیج درې ورځې وروسته د ځنو ځنو خلکو دا کار وي چې شر ورته به شوی وي آزار چې شر ورته به شوی وي آزار چې شر جوړوي زه حیران یم د شاعر دی سوچ ته دی فکر ته دی هغه الهامي ذهن ته چې دی خپله لارې نه خبر دا خبر ورته درېیمې ورځې باندې ما په صدې کې متور لګوي یاره ما بې جذبتي کېږم تعزیت دی زه د دوی مشرانو دا کوشش څه دی
دوی خو تاسو ته از یو مشر حیثیت کې استاد په حیثیت کې دا اپیل کوم چې دوی سره لغوندې رابطه جوړه کړو ډېر جوماتونه مو جوړ کړل ډېر مو جوړ کړو جوماتونه چې دوی لغوندې دغه کارګردګۍ کې حصه اخیستل پکار دي خفه کېږي خو ما یو شدت عند نسم هغه هم د تکي شراب اشمي دی دا چونکې په دې هم چې دا مې تکي صاحب په مارک باندې پریس کلب پېښور کې کنډولنس کې اندس یو کنډولنس وو د انفارمیشن ډپارټمنټ وو نو زما ګورنمنټ کالج کې ټیچر وم نو ما ته ویل چې ته څه یې په هغه ټایم کې ما شعر وته خنده مو تکي نه اورېدلی وو هغه دا و ای د صبح موازنه درغجنه ای د صبح موازنه درغجنه تا د صبح چغه وکړو سهار کوم دی د خپل ګران مشر استاد کاظمي صاحب ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله آباد اوسئ کاظمي صاحب چې تاسو دومره ښې خوږې خبرې وکړې مننه او په د دې پروګرام په آخر کې به زه اوس د دې محفل صدر ډېر محترم استاد نشیب انګش صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي محترم استاد نشیب انګش صاحب ډېر قدرمن مشران همزولي کشران ټولو ته پښتون انقلابي سلام او بیا د خپل قدرمن ملګري ته شهید عبدالقادر خټک ته شهادت مبارکي او د خپل خور بیبي ته د شهادت مبارکي ډاکټر صاحب ته نو ډاکټر صاحب ته به دغه یو شعر ویم چې د وطن نوي سرتوره فاطمه کې د وطن نوي سرتوره فاطمه کې دا په وینو سور کپان مې ورته شوق د وطن دا بیبي ته ډالۍ د هغې روح ته ډالۍ وي ټول به مړ کېږو او موږ خپلو خویندو میندو ته هم دا یایو چې داسې کتاب په لارې بزو که مار وي دا مه مار خوښ دی که ژوند وي دا مه ژوند خوښ دی نه د دې روح ته دا ډالۍ وي دا شعر د وطن نوي سرتوره فاطمه کې دا په وینو سور کپان مې ورته شوق او بیا شهید عبدالقادر خټک صاحب وکي چې هغه به موږ تاسو ته سترګې غړوي چې موږ تاسو ملګری وو نو یو شاعر یې چې په مزار مې داسې چوپ ولې تېرېږي په مزار مې داسې چوپ ولې تېرېږي تورې خاورې خو اواز کولی نه شي نو دلته ډېر زور ژوند را روان دی علمو تاریخ علمو تهذیب پرا پرا دی علمو جرګه مرکه نشته دی مو هغه لارې پرېښلي دي شجاعت بنګش څه کومې خبرې کړي دي انشاءالله یو څه سوالونه به زه حل کړم دا تورای څه کوم دی اسلم راهي یو رایټر دی نه هغه شیرشاه سوري باندې لیکل کوي نو بیا شیرشاه سوري چې کله هندوستان ته شي نو هغه یې چې د مغلو یو مغرور فوج و هغه مغرور فوج چې کله د شیرشاه سوري جرنیل نه جالو خانه ماتې وخوړه نو دا ډېر سره نږدې دي نو جالو خان شیرشاه سوري ته سترګې غړوي چې دا د مغلو فوج جرنیل باندې ګزار وکړي او شیرشاه سوري اجازت نه ورکوي چې دینې ګزار وکړي نو دې لارې کې د جرنیل هغه واس زړه چاود شو نو هغه د شیرشاه سوري ته ګیله وکړه چې یاره ته دومره ظلم وکړو چې ما تورې ته راغلی ورته وانه خلاص کړو هغه ورته ویله چې نه دا چې مړ وی دا څه خبره نه وه خبره دغه ده چې دنیا ولې ده چې د مغلو پوځ د بیا منډه څه خلته کوي نو یې چې په هغه جنګ کې هغه فوج کې تورای شامل و نن مو تورای وکړو د توري ذهن کوم دی د خپل قوم څخه په لارې ځي پښتون څه دا په کومې لارې روان دی دا شیطوب مو ټول پښتون لاسونه چېرته نیولي دي شیعتوب خو رښتیا خبره چې وینه پیروخان کاڼیګورم وزیرستان را اوچات کړی دی بنګاخي مریض شو اورکزائی مریض شو خیبر مریض شو افریدای بڑی ته ویلې بڑایي دا ته د پیروخان امام بڑا وه
ملګرو داسې نه دی، خبره داسې نه دی، سرته لسونه به نه نیسو، د خپل لواز به مخکې کوو، و تر بره سه د خنه سه مخامخ به کېنې، خو که ته هغه ځواب په دلیل او منطق نشي ویلی، جذباتو نه څه نه جوړېږي. نو دا د پښتونخوا ټوټې وجود، دا د پښتونخوا ټوټې وجود جوړ به شي، خو ډېره قرباني غواړي. آیا مو هغه ذهن جوړ دی؟ هغه ارادې شته؟ هغه تنظیم؟ هغه سازمان شته؟ نشته. وځایه موږ قبایل ټوټې وو، د بېګانه بله ورځې مو نه کلک موت شوی دی. موږ خپل حقوق څنګه غواړو؟ موږ خپل وسایل څنګه پېژنو؟ موږ خپل مسایل څنګه پېژنو؟ نو د ما په خیال د پارسه د یو استاد شاعر شعر دی چې غم ما از غم یعقوب کم نیست، غم ما از غم یعقوب کم نیست، او پسر گم کرده ما پدر گم کردیم. ملګرو چې ما غم یعقوب نه کم نه دی، خو افسوس دا دی چې هغه نه زوی ورک و ما نه پلار ورک دی. چېرته دی؟ چېرته دی؟ یو تهذیبونه او مذهبونه موږ د خپل تهذیب سره چېرته مینه نه ده کړې. دا منم چې مذهبونه څه آسماني دي او موږ ته ډېر قدرمن عزتمند دي، خو د موږ تهذیب پښتون څه کوم دی؟ دا زمیني دی. زموږ جرګه څه شوه؟ زموږ مرکه څه شوه؟ زموږ بدرګه څه شوه؟ جرګه شته دی، جرګه د پښتون پارلمنټ دی چې په هغې کې کښېني، هغه کوم روایات څه دي پرسو دا دي هغه ته نه وبسي جمهوري او نو خبرو غم وکړي، نوي سوالونه راوچت کړي. زموږ جرګه مرکه چېرته دی؟ نه وروره چې د څه خیر تمازاب موږ په غالب کړی دی، دا هم طبعي دی. نو بیا اوس به لږې صفا خبرې وکړو چې هر کله رنجیت سنګ په پښتونخوا حمله وکړه 1888 کې، نو موږ پښتون څه کوم یو ډېرې کمزورۍ مو خپلې دي. چې هغه راپورې وتو د افغانستان سردارانو خپلو کې انښتي، خو بیا هم هلته اړی ګړی وه، شاه شجاع تخلی و هغه کې ناست و پنجاب کې. نو د کابل سرداران دوه کسان راغلل، یوه نامه عظیم خان و بل نامه سکندر خان. نو په نوشهر پیر سبا کې سره مخامخ شو. نو د یو ورور یې لنډی دریا په غاړې په یوه دی، د بلې په بل دی. افسوس خبره دا ده د یو ورور یې په مسګیر کېناست، نو ویله پرېږده ډېرې غورې ده کوي چې دي پاته ولګي. نه بل ورور یې بلکل د هغه یو جرنیل پوله سنګ چې پیر سبا کې کوم ګردورا دی اندېل ته یې وویلو، هغه وارخطا شو چې د خبره بېګاره شوه. نو بیا د افغانستان د برګزیو سرداران 400 هلته کې ناست وو، هغوی رنجیت سنګ ته ویله چې افغانستان کې دوست محمد خان به څه جوړېږي، ته دا شی موږ ته راکړه، موږ به تا ته باقاعده پولیسې راکړه، بیا موږ پوهېږو دوست محمد خان پوهېږي. هغه وخت کې د یوه پښتونخوا وه. خبره دغه شیرینه وروره چې د پښتون نفاق څه دی، هغه څه عجیبه دی. ستر بچا خان یې ستر بچا خان چې د پښتون ما ډېر کوشش وکړو دا به په اتفاق کې راشي، خو دا چېرته په اتفاق کې نه راغلل. خو د دې یو اتفاق به منې چې اتفاق ته چې کوم دې اتفاق کړی دی هغه اتفاق د دې د منلو دی. او بله خبره د خپلې تجربې رڼا کوي چې د پښتنو اتفاق د چنډکو تلل دي چې دوی ورچوي درېیمې به تراب کړی. درندو ملګرو نه هغه سیکان چې کوم دي هغوی شا کې څوک و پیرنګی و، بیا مو پیرنګي ته پاتې شو. پیرنګي فرنټیر کور جوړ کو، باقاعده مشله فوجي جوړ کو، جاسوسي ادارې جوړې کړې. خو افسوس خبره ده چې موږ د پاټه کوم دی دا د هغه نه پاتې شو. هغه مشله فوج موږ نه وویلو، د استه هغه څه دي دا اول رنجیت سنګ ونه وي، هغه نه وروسته پیرنګي ته پاتې شوې او پیرنګي نه وروسته پاکستان جوړ شو. یې افسانه ده، حکایت ده، افسانه ده که افسون ده. موږ دې ته ډېرې قربانۍ ورکړي دي مو مشرانو. مو اوسه شهیدان کشمیر کې پاتې دي، بنګال کې پاتې دي، نګریخ مرضي یې حکایت ده، افسانه ده که افسون ده.
دغه چوره ته ویل چې سباوون دی د زړګي اخو مې ویښ اوسي په خوب کې ترېنه لاندې ستا د زلفو میګتون دی نوم د داسې سپرلي ورک شي چې ګلشن کې خار خورسند او ګلاب خار و زبون دی نو وکي چې نن ازغي خوشحال دي او ګلونه خفا دي خو د یوه خبره د کرل مارکس څه عجیبه دی چې هر یوه مذهبي مسله یوه سیاسي مسله هر یوه سیاسي مسله یوه اقتصادي مسله نو ګوره د نن څه کومې مسالې دي دوی ټوله اقتصادي مسالې دي د ډالرو جنګ دی دلته کې د یوکراین د روس د امریکې هغه په مو راځي د اسرائیلو او د فلسطین چې کومه شخړه ده هغې اور په مو راځي دلته کې به اور وي خو ملګرو حوصله او جرات و داسې د ملګرو ناستې دغه یو مضبوط سنګر غواړي یو مضبوط لښکر غواړي یو مضبوط ذهن غواړي د دې ټولو خبرو حل په دې خبرې کې دی اجمل صاحب یې څه راځئ چې ملګرو څه جرګه ورسره وکړو راځئ چې ملګرو څه جرګه ورسره وکړو اجمل څه بابا نه دی چې سملونه یې قبلېږي دا په دعاګانو نه کېږي دا په داسې ناستو کېږي ملګرو داسې ناستې غواړي د ملګرو دا سوالونه حل کول غواړي جرات غواړي اراده غواړي استقامت غواړي ذهنات غواړي دا ټول تاسې کې شته دی خو ناسته نشته تاسې نه ناسته چا خسته دی تاسې نه ذهن چا خسته دی قومي ذهن مو نشته قومي حافظه مو نشته دوست دښمن د قومي نه دی معلوم یعنې دا خبرې ټولې حل کېږي نو که د تاسې داسې ناستې وي نو زه به داسې ویم چې د فیضي محترم یوه کتاب دی چې د ګناهونو نه ثواب جوړوم د ګناهونو نه ثواب جوړوم د نیکو کارو ته عذاب جوړوم لږ غوندې رنګ لږ نشاط راکړه لږ غوندې رنګ لږ نشاط راکړه زه درته پرخې نه شراب جوړوم انشاءالله دا خمار دا خمیر به راځي دا پیوستون به راځي مو به دي خاورې نه خپل تاریخ نه څوک شوکایي خو شوکېدی نه شو کلندر مامان په دې شعر د خپلې خبرې ختموم ای تهذی کره زما و د ګل میانځ کې تهذی کره زما و د ګل میانځ کې زه قدم په لاره نه ږدمه سینه ږدم وسلام خوشحال و آباد وسوې نو همدې سره زموږ د نن ورځې دا غونډه سار ته ورسېدله ډېر خوشحال شولو د تاسو په راتګ او تاسو موږ سره ګډون وکړلو د کلندر مومان صاحب د یو شعر سره زه دا غونډه سار ته رسوم ګلستان کمې په وینو تازه کېږي ګلستان کمې په وینو تازه کېږي هر ازغی د هم زما په زړه کې ناج ډېره زیاته مننه ښاد آباد اوسئ په مخامخ